یاران اکسسریز ته مو دا پروګرام ځانګړی کړی دی. دوستانو دغه دی د مور نازولي په وی جوړل مو چې تر مارکیټ لاندې اچولي. د ټلیفون سره د اپلیکیشن د لارې کار کوي. په اپلیکیشن کې ډیزاین جوړ کړه، یاداشت هم در سره دی، پاور بانک هم در سره دی، کتابچه هم در سره ده. کوټ سره چې سم دغه شي دا اوس په چوکۍ کې ورته کېنول سمار یا دا عجب شی دی. د ماز په لاس تر کې دغه ونیسه. دا فشارله څه کوي سمار صاحب؟ فشارله نه ده، دا خو نو هغه زموږ استعمال شی دی. سمار صاحب په دغه طرف کې تیار زه فکر کوم چې ملیه ته راغلم اوس بهر دلته دا رقم پکې پرېوتلی سي ښه خوندور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیمنې میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ ویاست، د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. قدرمنو لیدونکو نن مو درته یو ځل بیا ډېر په زړه پورې او ښایسته پروګرام چمتو کړی دی. په کندهار ښار کې کندهار موبایل سینټر کې یاران اکسسریز ته مو دا پروګرام ځانګړی کړی دی. ورځو یاران اکسسریز د دننه څخه ګورو چې کوم کوم خدمات د ګرانو ښاریانو او هیوادوالو لپاره دوی وړاندې کوي. د یاران اکسسریز مسؤل ښاغلی بلال احمد ثمر دی. کندهار موبایل سینټر کې ورځو د خیره سره د ده ځای ګورو او تاسو ته د دوی خدمات ښکاره کوو. تاسو راسره اوسئ. دوستانو کندهار موبایل سینټر ته چې راغلاست په مخامخ په چپه لاس کې دغه زینې پورته شوي دي. پر دغه به ورپورته شو یاران اکسسریز ته. ادرس یې نو اوس تاسو ته خپله معلومېږي. نو چې په زینو کې راپورته شولې هغسې په مخامخ ولاړ سئ. نو قدرمنو لیدونکو کندهار موبایل سینټر ته چې راپورته سئ په دوه منزل کې یاران اکسسریز. نو ورځو د خیره سره دننه چې ثمر صاحب پیدا کړو او وګورو چې څه ستا. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه سې څنګه ښه یې جوړې صحت ښه دی؟ چېرې دی ثمر صاحب؟ ثمر صاحب ورته ناست یم مهرباني. ثمر صاحب سمین صاحب محترمه نادي راوله. چیرې وروره؟ بخیر یې. دا څنګه پټ ننوتلی؟ جوړ بخیر شپه ورځ څنګه بخیر دی. ښه یې جوړې بخیر بخیر صحت ښه دی؟ دوستانو دغه دی د مور نازولي زه د مور نازولي یم. یا ته خو داسې خاص زه بیا یو دانه یم. ثمر صاحب څنګه یاست؟ شکر دی ښه یاست؟ الحمدلله فضل تاسو صحت ښه دی؟ جوړ روغ یې؟ ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. نن مې نیت و سړی ته راسه ورور دغه ثمر صاحب باندې پوښتنه وکړه هغه ته دغونه پټ ناست یې چېرې ناست وې په دغه پټ ځای کې؟ ماشاءالله پټ ځای مو جوړ کړی دی، کله استراحت کو بره دلته راواړو. ښه ښه. نوم دې یاران اکسسریز ورکړی دی ثمر صاحب، راته تشریح کړه زموږ لیدونکو ته. یاران اکسسریز زموږ تشریح په خپله زموږ په هغه سلوګن یا په شعار کې د یاران اکسسریز د یارانو د خوا د یارانو دپاره. نو په یاران اکسسریز کې تقریبا د یارانو دپاره هر څه پیدا کېږي، ډېر د میلو په برخه کې. ځکه چې یاران خپله میله وهلې یاران میله والي او میلې ډېرې مهمې دي د صحت دپاره، خاصه بیا د ذهني ارامتیا دپاره. نور نو بیخي رقم شان شته. ښه بس نو د کومه ځای څخه بیا راشروع کوو ثمر صاحب د خیره سره؟ درنو لیدونکو یاران اکسسریز که مخکې چې مې په اناونس کې هم درته ویله چې د کندهار د ځوانانو لپاره او د ګرانو هیوادوالو لپاره هغه که د افغانستان پارک کونج کې دي د هغو دپاره نو د میلو د ډیجیټل اکسسریز په برخه کې ثمر صاحب او یاران اکسسریزو ډېر ښه خدمات وړاندې کړي. نو ثمر صاحب راځه راته راپیله وایه د یوه شي څخه راته وایه هغه شیان چې ستا په نظر جالبه دي او هغه شیان چې تر اوسه پورې زموږ لیدونکو نه دي لیدلي. هغه شیان به همدا ښکاره کړم چې تر اوسه پورې لیدونکي کېدای شي نه لیدلي، خو دا دنیا دغه میډیا دا رقم شول چې هر چا هر شی لیدل دی، هغه پټ شی پاتې نه دی چې چا نو دا شی نه لیدلی. اول به راسو د عادي شیانو څخه اوس مثلا لکه دا سټیشنان دي، دا چیزو په سټیشن دي 80,000 ایمچ دي. خاصیت یې دا دی 220 ژوندی برق راباسي 300 واټ. یعنې دا نو د میلو په برخه کې تر ټولو هغه اعلیترینه شی په دې دی چې هم دی ورې تا ته برق درکوي، موبایلان په چارجولی سي، ګروپان په لګولی سي، د ضرورت د وخت لپاره مثلا یو برق راباسي، ایسي برق درته راباسي، ډي سي برق هم درته راباسي، په کورو کې هم کار درته کوي، ګروپان کولر هر څه په لګولی سي. خصوصا بیا د موږ ته د میلو دپاره چې نورستان و کار ګرده د میلو بدخشان دې ته ځو څه ګرده د میلو ده دلته په یاران اکسسریز کې په خوا کې څه یو څه د پاور بانکو اوس ګرده د میلو کیسه ده. دا نو اوس 80,000 ایمچ دی. بالکل 80,000 ایمچ دی، 300 واټ دی. او جالب شی دا دی دا زر چار سایکل دی.
اوس په چارسایکل بیا ډېر خلک نه پوهېږي چې چارسایکل اوس چارسایکل چې دی سمر صاحب چارسایکل د دوی سایکلونه د پاور بانکونه یا په عموما کې بیټري داسې یو خاصیت لري چې ته د 0 څخه تر 100 پورې چارج کوې یو وارې نو دا د یو سایکل پوره سو هر بیټري یا هر پاور بانک د هغه ځان ته سایکل لري کله چې هغه سایکل پوره سي نو بیا د کیفیت کرار کمزوري کیږي نو که په دې خاطر سره چې دی را کمزوري سي پر مخ بره کار پرېږدي تقریبا ډېر وخت وروسته دا بیا په دې خاطر ورکړي دي که چیرې دی کمزوري نه سي ګرد عمر تا ته کار وکړي نو خبره ته بل نه رانیسي کارخانه والا خو به دغه دغه دپاره دی چې وروره چې ژر زوړ سي بل نه رانیسي او د ده زر سایکل دي یعنې که د ورځې تقریبا ته چیرې یو وارې هم چارج کړې 0 ورځې کار کوي 0 ورځې تقریبا 3 کاله بیخي دی 3 کاله چې دغه سړي ته کار وکړي او په دومره ښه کوالټي کې نو دا واقعیت هم ښه شی دی بلکل ښه شی دی دا به غلطه شي پروت دی دا بیا د دفترو د دوکانو لپاره دلته زه اوس راغلم ومې لیدې ستا دا سره به زه درته چالان د کم یو وارې نو دی چې دی په اصل کې چارجر دی ښه واه دی د دفترو لپاره دا دی اوس چالانه سو پر دې ځای باندې دی ټلفنان ته وایرلس چارج هم ورکوي او سټینډ یې هم دی نو دی پر دا ځای باندې ټلفنان هم چارجي لکه وینې چې اوس دلته زما ټلفنه ته چارج او هم سټینډ شو چې مثلا ټلیفون دی ورته ناست کار ځینې اخله کار ځینې اخلي یو شی پکښې ګورې دا رقم درته پروت دی خپل کار ځینې اخیستلی سي او دلته چې بیا دغه سویچ ور ووایه ټچ دی دا چې دیوالي دا شان راپورته کېږي دلته بیا کولی سي خپل سمارټ واچ چارج کړې په دې خانه کې او دی بیا تا ته وخت درښیي بجې دي اوس ساعت 8 بجې وجې شپاله او بله خو به یې دا ده چې په دغه ځای کې بیا ایرپاډز ګوشه کې هم درته چارجي ماشاءالله څونه ښه خو بیان لري او بلته چې دا سویچ ور ووایه دی تاکېږي دروازې کښته دا نو بیا ګروپ دی چیرې دی دغه دی دې خواته لایټ ولګېدی او دې خواته دغه دی یو کوچنی ګروپ دی دا هم په ټچ باندې کنټرول دی تاکېږي دی خپله مات هغه پرچم ټچ سیسټم دی ټچ سیسټم دی ولا ډېر جالبه شی دی او دا نو خصوصا د دفترو د هغو کسانو لپاره چې لکه ته چې ورځ ناست بس دلته ورته پروت یې دلته ټلیفون ورته پروت وي یا د هغه خلکو دپاره چې مثلا کمپیوټر او ټلیفون دواړه څنګ پر څنګ کاروي نو ټلیفون چې پر مځکه ورته پروت یا پر میز ورته پروت دی هغه ښه دی چې په دې شي کې پروت ښه راځه سمر صاحب بل دې څه شي په یاران اکسسریز کې یارانو ته آماده کړي دي دا امپیتري ده که څه شته کې دا خورا خطرناکه شی دی امپیتري ده دا امپیتري نه ده دې ته وایي جمپ سټارټر جمپ سټارټر دی what does mean jump starter دا موټرانو ته کنکشن ورکوي ښه واه دی موټرانو ته داسې کنکشن ورکوي د ده خپل لینونه راځي ته د دې لینونه راواخلله دلته لینونه ورلوېږي هغه بیا د موټر د بیټرۍ پر سر باندې تړل کېږي که د چیرې د موټر بیټرۍ ختمه سوي د شپې دي چالان د درولي سهار ته بیټرۍ ختمه سوي یا بله کومه ستونزې او دا ستونزې ډېرې پیښېږي سمر صاحب او دی چې دی کله د هغه سره کنکشن کوي سویچ دې پر ووالي موټر ته چارج درکوي دغه چالانده کوي بس او دوی په یو وارې چارج باندې تقریبا موټر 22 واره چالانولی سي یو وارې چې چارج کې 22 واره سلپ کولی سي 22 واره سلپ ورکولی سي دا چارجر دی دا چې څو ګوره د دې دلته ورلوېږي یا دی چې دلته ور واچوئ دی د موټر پر سر باندې او په بیټریانو پر سرو باندې وتړه هغه ترڅنګ بیا دا پایپ لري د ځان سره دا پایپ بیا دلته ورلوېږي دا چې دلته ور واچوئ دا بیا د موټر خولۍ پاکوي د موټر سټان پاکوي هوا کوي ګوره دا رقم یې کوي اوس چالانه سو چالانه سو ښه تیز باد کوي یو خولۍ ملۍ پاکوي یو ځای خځلې مزلې په ایسته کوي او د هغه تر څنګ بیا دا لین د ځانه سره دا چې بیا دلته وتړي ښه بیا موټر ته هوا ورکوي باسکل باسکل ولا ډېر جالبه شی دی دا د موټر ته هوا دا دلته به هوا راباسي نو ستا د هغه تر څنګ که چېرې د فوټبال ته تللی فوټبال ګینجه هوا نه لري هغه ته هم هوا ورکوي شته نو دا ټوله شیان ورسره شته ټوله کارونه یې غمیان دي نو دا یو شی او څو کماله څو کماله او بیخي هغه فوقالعاده کمالونه لري دا کله موټر په برخه کې یو دغه شی هم در ښکاره کوم ښه دا ساکټه ده
لکه موږ ته چې په کورو کې کارو دا په موټر کې کارېږي سمار صاحب دا بیا خبرې دا ده د موټر د سګرټ لیټر ځای ته ورلوېږي او بیا تقریبا 2200 واټه ژوندی برق ته راباسي 2200 واټه ژوندی ډېری برق ګراهکان ته موږ د دې لپاره کړي چې دا په میله کې کار کوي تر څو بالکل. ټلیفون یې خراب نه شي ټلیفون یې نه هغه خراب. وایي موږ په کور کې په دوبي کې کښنیک یخچالونه پلټو بیا مصرف یخچال لګېږي بالکل دا واقعیت هم ډېر ښه شی دی. ډېر ښه شی دی نو دغه شی ولا ډېر جالب و سمار صاحب دا پمپ دی او کنکشن دلته دی یو شی معیار و د ضرورت په وخت کې ټلیفون هم درته چارجي پاور بانک هم دی هغه د ټایپ سی او یو اس بي دواړه لري یو اس بي دواړه لري. دا ان دی دا اوټ دی او شتي ښه واه بس نو ولا ډېر جالب شان و تر ځکه چې نور شان وګورو سمار صاحب ځینې پاور بانکونه دي پاور بانکونه به پرېږدو هغه جالبه شیان به درښکاره کوم دا چې دی سمار صاحب گرین لاین دا بلوور دی ښه دا بیا کاریږي د خابه څو خو باید دیم لري خلک دا چې د دکان د صفایي لپاره کوي بالکل. دکان په پاکي خو اصلا د دې کار د دکان صفایي نه ده دا په میلو کې کاریږي د اور لپاره تر څو خلک اور په تازه کې یا مثلا موټر پاکوي موټر پاکول یا مثلا کباب د کباب سکاره خو وایي دا ده چې دی دونه تیز دی مثلا د خبرې چې د انسان لاس ته جټکه ورکوي په هوا کې چالنده کوی ښه سمر صاحب تا ورله دا چې چالنده کې ادی بیا بعد کې وګور د کوتیان ته ماز وګور دا دغه دی چالنده کې د پاور دی واو څونه تیز دی دې هم تیزیږي ښه و تر دې بیا داسې تیزیږي ګوره څه پکې سمر په وی جوړه د مستر مارکیټ لا جا شولې دا مې د پاور د ښکارا کوم نو نور هر څوک پوس خپل کار پوس داسې د پاره کاری خو پاور یې دونه ډېر تیز پاور دی ډېر تیز پاور دی ډېر ښه شی دی ډېر خوندور شی دی دا نو جارو کشي کارم ځنې اخیستلی سي د هر څه کار زنده صفایي کارم ځنې اخیستلی سي ډېر اواچ ما وکتل ډېره تیز زه بیخي بوتلم مستانو ما د سمر سما بینس کې تقریبا یو متر 2 متره شاوخوا فاصله ده هلته وزغلولم سړی چا ټیله کړم کوتیان یې مرچه پکړلې ښه دا خو جارو سو سمر صاحب او کوي سو هغه په اصطلاح باندې دوه جالب شان د ښکارا کوم ښه لومړنی دا شی دی دا پیک دی او زه د خلاص کوم نو دا به بیا د پیکس خشب بس راوي بس په خواني کچیر تا فکر کړی په خواج به موږ یو کاغذ چاپوي یا یو سټیکر چاپوي دغه پرنټران به غټ پرنټران به بیا به کمپیوټر ته ناست وو هغه به مو ډیزاین جوړ کړي بیا به په کمپیوټر کې پرنټر تور واسطه ستړی حساب بیا به رنگ دغه سکلولیا به رنگ نو په کار بیا چې به سټیکر جوړوي الایدا به بیا سټیکر والا پرنټر راتلی اوس بیا دا شی دی دا پرنټر دی دا کښنی پرنټر دی د ټلیفون سره د اپلیکیشن د لارې کار کوي په اپلیکیشن کې ډیزاین جوړ کړه یا خپل عکس غواړي چې خپل عکس راوي بس و د ته ورکه د تا ته را باسي سټیکر غواړي سټیکر درته پرنټي یا د شی غواړي د شی درته پرنټي یعنی اوس کولای شي چې په جیب کې پرنټر ولري بالکل ولا ډیره جالب ده ډیره جالب شی دی سټیکران چاپي یعنی که عکس په چاپي یعنی د کښنی کار لپاره بیل په چاپي کښنی بیل ځای پر ځای چاته سچ په چاپي د تا ته کار کوي ولا آفرین هغه په خواني ستړیا اوس خلاص کړي هغه پرنټران بیا به مطبوعه ته زغسل دی وکښنی عکس لپاره به مم زغستل بالکل دا وره اوس خپل موبایل او کمپیوټر کې جوړ کړ پر سره پرنټ کړ تر دې به جالب شی دی واتس دیس دا د رنګ ډیر عادي شی معلومیږي چې زاول به زه تا د ښکارا کوم ما ته د چارجر را معلومیږي د نږدې سبي وګوره برابر چې درته معلوم شي یو خدای ډیر غټ دی ماشاءالله ما چې اوس په دغه نه دا کوتي په اندازې یې په نظر دی چې شي دی دا چارجر دی افرین د ټولو په نظر دا چارجر دی او اصلا دی هم چارجر د موټر د لپاره چارجر دی خو د دې ګرد خوبایي په داش کې ده په دا سر پوښ کې ده و دا ټریکر دی یعنی دای کچیر ستا په موټر کې دا چارجر خلک به پاجي د چارجر په نظر بالکل خدای د اپلیکیشن سره کنیکټ کړي خدای نه کړدا ستا موټر ورکسي چې هر ځای دا ټریکر ته د دنیا په هر کونج کې لوکیشن درکې بل خو به دا چې د 15 ورځې په چارج ځانته یعنی کته د موټر ته چارجر تر واچي او بیا د راواخه په سټ کې ورځي 15 ورځې د کار کوي شک دا ولا جالب شی دی دوستانو د لوکیشن شکر دی معنا چې هر ځای دی په پسې او ستاسو په موبایل کې د خپل وسایت او د هر شي غو لوکیشن به تاسو شي ولا جالب شي دی ډیر جالب شي دی سم په ویډیو کې کاټ کا تاسو نه غلې وویني
داس دی غلې وي ونه چې غلا ول د برګر د کنسپټ به معنا سه نو یارانو دا هم په یاران اکسسوریز کې پیدا کیږي ولا ما تر اوسه نو لري ما دا فکر وکړي چې چارجر دی هغه نو چارجر هم دی چارجر څنګه باندې ډیر بل جالب شي راځه صبر صاحب یو شی د ښکار کوم جالب بلانی خیر کتابچه ده دا کتابچه د موږ کرتاسیه کارونکو شته کرتاسیه دا اوس ته سورور 6 ساده دا اوس هر شی دلته پیدا کیږي کتابچه کې ده په کتابچه کې چې دی دا پلاش دی 14 جی بي ورور دا اوس ته دا د لپاره دغه کې ستاده شان واه دا 14 جی بي پلاش دی دا د سو د کتابچه برخه د دې څخه کتابچه کار اخستای ډیر شو دا د سو د کارټو برخه کارټون ورته شایسته ډایری هغه په اصطلاح باندې ورته وای او دا د سو د پاور بانک برخه ټلیفون چارجولای شي مستان تاسو ورته ګوري دا وای کتابچه کې هم فلاش دی هم د پاور بانک هم دی لازر میچ پاور بانک یعنی کچيري ته غواړې په سفر کې ځې په سفر یاداشت هم واخله ځان سره فلاش هم در سره دی او بالا یاداشت هم در سره دی پاور بانک هم در سره دی کتابچه هم در سره ده هر څه در سره دی دا یوازې په یاران اکسسوریز کې یا یوازې نه خیر یوازې نه معنا بل ځای شته هغه به ځینې شان ست یوازې په یاران راځه چې هغه وګورو سمر صاحب او دا لب شیرین دی که د سکول دی دا چې سمر صاحب دا خورا جالب شی دی پر دې باندې ما ویډیو جوړ کړی و نو ډیر خلکو وغندل وغندل خاطر ما عموما زه د ویډیو په پای کې شار دی یاران اکسسوریز د یاران د خوا د یاران د هغه چې مې دا ویډیو جوړ کړ چې ما دا خاص د خويند د پاره د گرین لاین کمپنۍ ګوشې کې جوړ شوی دی نو بل خلکو دا د یاران د خوا د یاران د پاره نو سنو خطر ته دی چې دا ولا ورور د خند د ګوشې کې دی د سکول په شپ کې جوړې دي سونه شایسته د خويند د پاره دي شایسته ګوشې کې دي په سایز هم ډیر کوچنی دي چې په غوښ کې تقریبا نه معلومیږي پټیږي ډیر شایسته شي دي ډیر شایسته شي دي واقعیت هغه بل څنګه چې دي لب شیرین دي هغه نه لب شیرین دي دا لب شیرین زما خو څنګه دي دا د غوژو لب شیرین دي او دا هم هغه رقم کوچنی کوچنی ګوشې کې سړی اوس په دې لب شیرین کې پر دا شورنانو یو چم کې که څنګه دي سره اوس دا خزه فارغ ځنی واخ یا دا د خويند د پاره دا ګوشک ډولونه دي بالکل او انګشتری دی هغه زموږ د پښتني په اصطلاح باندې چلا ده پښتني اصطلاح نه چلا خو پښتون دغه پارسي ژبه سولور چلا بالکل خو نو مرسته څنګه انګشتری بول او انګشتری بول هغه په انګلیسي کې رنګ ورته وای دا چلا ده دا چې په لاس واغستله پر دا ځای کې ته چیرې وینې دا سکرین لري په دغه چلا کې سکرین دی بالکل او د فکر کوم چارج به نه ولري اشه داسې دغه جوړ دی دا ځای کته چیرې وینې دا سکرین به تاسو معلوم شي ځنې عددونه به معلومیږي چارج نه لري چارج کړی مینه دی دا بیا ساحل چکیه د وینې فشار دي سونه دي د زړه ضربان دي سونه نو یعنی اوس ډاکټر تم ضرورت نه پیدا کېږي چې زموږ فشار وګوري د وین جریان وګوري کې مثلا د خبرې زړه دي سونه د ورځي یا د سونه قدمونه وهلي دي هغه ټول شان دی تاتر چکی کې د لیک کتل د اکشن سکرین د لارې کې د اپلیکیشن د لارې کتل دوستانو ولا ډیر جالب شان دلته په یاران اکسسوریز کې پیدا کیږي زما خو ورشتان سره یو بل کوم سول شخ ورته سمر صاحب زه ولا اوس په دغه شانو کې لا ورکس ولا مدا به اخاته وغه دنیا یو عالم ځای وو خاطر نور پاته دی البته بس کسی سہالت وي کسی په ډیر خندوري یو جالب شی لاندې ښکار کوم برابر اخاته ولاړ دا شي ته زما ملا سودا ده دا هغه شی نه دي چې فکر کوي شداغه نه دی دا خو دروسه پر دا شی نه دی راغلی چې زه فکر کوم چې دا شی به هغه شی نه دروسه پر دا شی نه دا ګوشه کې دی د خلکو په نظر عادي ګوشه کې دی ځکه چې ګوره دا چې خلاص کړل یو خو د دې دا جالب ډیزاین دی پر غوښ باندې لکه چې بیرته د غوښ په شاوخوا باندې مرسته کوي لکه دا څه غوستل کیږي او بالکل او مهم شی د دې دا دی چې دا ای لري په ځان کې او تقریبا یو سل شل جی بي د تاسو ژباړي کچې یو څوک ساسر په چینایي خبرې کوي ته په فارسی او پښتو باندې بالکل یو څوک په انګلیسي خبرې کوي هغه چې ته په ژبه باندې غواړي واوري په ژبه بیان دا نو دغه خلکو لپاره به خښته دي چې نالوست دي یو چې نالوست دي او بل هغه خلک چې ډیر سفرونه کوي ډیر هیوادونو ته د هر هیواد ژبه هم سړی نه زده کوي بالکل یو انګلیسي زده کو هغه ښه خبره ده خو ځینې ځایونو کې بیا انګلیسي هم کار نه کوي واقعیت هم دا شایسته شي ډیر شایسته شي دي نو کوم دا شی په کار دوستانو غواړي سفرونه کوي او د خلکو د نور هیوادو د خلکو په ژبه مسر نه خاصیږي نو یاران اکسسوریز تراسي او دغه ای او اس کوشش کوي بالکل دا زما ډیر خوښ دا چې سمر دا چې ما ځان د پاره رانی وي برم د دکان د پاره هم سره رانی چې ما دا به ته ور راوشه سمر صاحب
ستا په نظر چې شي کوتۍ ته مه ګوره د دې څخه ته څه قیاس کوې دا ګلاس دی ګلاس نه دی دا چاوجوشه ده وروره چاوجوشه دا رقم تللی یو کوچنی جیک وي ګلاس دی یا دا چاوجوشه ده ګوره دا رقم چاوجوشه ده خلاصېږي څه کوي خلاصه شوله دا یې سرپوښ شو دننه چې اوبه ور واچولې ښه بلته بیا سر ور وتړې دا بیا لاندې ګلاس دی ښه زما خبره ترې ځای سي یو چې ګلاس دی دا د موټر چاوجوشه ده یعنې ته که غواړې په سفر کې په سفر کې په موټر کې در سره یې په کاته د موټر د سیګریټ لیټر ځای تر واچو سویچ ور په ظرف د یوه دقیقه کې تا ته مکمل چای درشي یا کافي یا شیدې آفرین سفري شی دی دا ولا ډېر ښایسته او ډېر جالبه شی دی او وزن یې هم ډېر سپک دی ربړي ده ربړي ده که چېرې د هغه څخه د ګلاس کار اخلي او که د لاندې شي څخه د ګلاس او که یا نور دې خپل ګلاسونه ورسره کار هغه نه بیا په موږ اړه لري شي کې بردا دې د ګلاس سره درکړي ول ناکزان په تکلیف پیدا ښه سمر صاحب چاجوشه خو دې راښکاره کړله بل څه شي راښکاره کوې نو خدا شي زموږ د مسلک شی دی ګیمبل دی او بېشکه بېشکه دی جای اوس دا نو هغه سړی چې په موبایل باندې ویډیوګرافي کوي بالکل یا بلاګ کوي یا بل شي کوي دغه دپاره نو میکینګ دپاره بالکل ډېر خوندور شي دی لړزه او هغه شی نه کوي ګیمبل نو تر ډېره حده پورې په هغه چلنجي ویډیوګان چې ما څومره کولې نو دوی مې کاروي ښه کار راته کوي ډېر ښه شی دی خو نو زما د یوټیوب کیسې ما تا ته وایي او دا بیا زموږ برخه ده چې ټوله مایکونه دي بالکل څومره کمه ډېر ښایسته مایکونه دي ځینې داسې دي چې یوازې د موبایلان دي ځینې هم موبایل او ځینې کیمرو ته دواړه ته کار کوي لایني وایرلس ټوله رقمونه پکښې شته دا بویا اورجینل میک ما دي درته پروت دي بویا د ستا لایني په دې کې نو وایرلس هم هغه خلاص وله په دې ټولو کې چې بیا زما ډېر خوښ دي هغه بیا یو دغه مایکونه دي چې اوس یې ما ته راښکاره م کړل بالکل دا په دې خاطر خوښ دي چې یو خو ارزانه دي او بل اواز تقریبا بیخي ښایسته صاف اواز دی بالکل ښایسته اواز دی هغه اضافه غږ ګرد ایسته کوي نو دغه برخه سوله او دا چې بیا د زموږ د ساعتانو برخه ده کلاسیک ساعتان دي ټول بالکل ځکه چې زما خپل کلاسیک ساعتان ډېر خوښیږي ښه ښایسته ساعتونه پکښې کې ستا سمر صاحب ډېر ښایسته ساعتان سته په دې کې دغه د اوس وخت ډېر موډ دی چې ځوانان یې ډېر خوښوي ډېر په ښایسته ډیزاین کې جوړ دی ښایسته لوکس جوړ هم دی بالکل ښایسته رنګ هم دی یو خو بیا دغه هغه عربي دی چې په پښتو باندې دغه لیکل سوي دي ساعتونه وخت یې چې دا وخت په ټیک ټاک او په انسټاګرام کې ډېر ښه پښتو دی حساب یې پښتو دی حساب یې په پښتو لیکل سوی بالکل واقعیت ښایسته ساعتونه دي او دغه ډېر ښایسته ډیزاین دی چې دننه پکښې کې یو څه ورته وایي دغه ته اوسۍ ده چې دی دا پکښې جوړه کړې ده باندې هم ته وینې ډېر ښایسته جوړ دی بالکل باندې دی اوس دغه لاندې ساعتونه هم ښه وایرل دي کوم ساعتان سمر صاحب دا خو نو اورا ساعتان ورته وایي چې ډېر خوندور دا مکمل دا رقم په دې خاطر ورا دي چې دا ولوېږي شواچسبل دغه راواخه د ده وینې ته به جیو شی نسي صحیح کولی چې څو بجې دي دې دونه ډاک جوړ سوي دي خو به یې بچش کېده دا دونه ډاک په دې کې د ته په لاس کې ونیسه خو به یې در معلومېږي دا ډېر درانه دي راڅخه ونه لوېږي ډېر سپک او بیخي سپک دي او دا 100% واټر پروف دي رنګ یې هم نه ځي رنګ یې هم نه ځي ډېر ښایسته شی ډېر خوندور شی دي څومره سپک دي سړی دا فکر نه کوي چې بیخي ساعت دی دغه دي چې اوس په ټرنډ کې د راډیو د روان دي دا بیا په دې خاطر سره دي چې بجې نه لري هغه پخوانی ډیزاین دی او ډېر په ښایسته شیپ کې جوړ بالکل ډېر ښایسته شی ډېر ښایسته شی دا سوه د ساعتانو برخه راسو دغه میز دا ځای ته به راسو اول به دغه شي ته راسو اوس کرار هغه د میلو برخې ته رانږدې کېږو ښه تر اوسه پورې په دغه کې اخته وو تر اوسه خو په ټکنالوژیا کې اخته دا د میلو دپاره یا هم د کورو دپاره یو کټ دی چې په دې کې مشپلاس دی انبور دی کټر دی دا بیا مکمل هر رقم پانې پکښې شته پیچکش هر رقم پانه زه به د دغه پر یو خاطره هم درته وایم سمر صاحب زه ډېر کوچنی وم دغه شی خو نو و مثلا که تا یې واخېدلې یو پیچکش چې و څراغ چې و هغه کوچني شیان دا نو زما دا کاسر ورسره و ده پیدا کړی زه نو کوچنی یم په هغه وخت کې نو دغونه زارۍ مې ورته کړي چې ما ته راکړه نه راکوي زه بیا اوس دا رقم خو دا بیا اوس دغه وخت کې مهم اوس غون نه دی دا تر څنګ چاکو دی بالکل ښایسته کوچنی ضرورت وخت لپاره او مهم شی نو دا دی دا بیلچه ده دا څنګه بیلچه ده دا کوچنۍ بیلچه ده د دې بیا دا راډونه دا رقم سره ورلوېږي یو بل دوستانو تاسو وینئ
ځای پر ځای سمر صاحب بیلچه درته جوړي دا چې د یو راډ دلته ور واچوئ دا درېیم راډ دلته پسې ورلوېږي ښه بیا نو بیا دغه مهمه برخه چې ده دا په پای کې دا ده په پای کې ورلوېږي دا مهمه په دې ده چې یو خو لاس مکمل شي او بل دا د ادارې د ماتولو کار کوي ضرورت په وخت کې غواړي هنداره ماته کې عجل کار یې نه نو په ریګو کې د مثال موټر باندې په دې ایستلی سي یو بل کار یې د بیلچې خو دا ریګ کې موټران هم ډېر بنجي ټکټر د دغه څخه خبره خلاصه د هغه جنجال به چې بیلچه راکړو نو دا خورا مهم شی دی د میلې دپاره ډېر ښایسته شی دی او په دونه کوچني کیټ کې دغونه لوی لوی هنرونه ډېر کوچنی دي چې یعنې په موټرسایکله لا وړل کېږي موټر خو لا لرې دا چې اوس یو غټ سړی لکه سرک صاحب غوندې هغه په جیب کې مه اچولی شي واقعیت هم ښایسته کیټ دی او څنګه دا ډېر جالبه شی دی دا لکه څنګه دا رقم شی دی چې زه به تا ته اول در تجربه کړم ته به خپل ووایه چې دا څنګه شی دی تیره تجربه که سمر صاحب بلې دنیا ته یې بونه ځای وم نه کې به په سترګو راښکته کړم بس سم دی او اوس نو دی چالانده شو دی مو الین دی د بلې دنیا څخه م راوستلی دی زه ولې شی نه وینم ته شی نه وینې ما سترګې در پټې کړي دي دی چې دی دا ستا ټیکونه در مساج شروع شو د هغه وروسته دې راځي د سترګو دغه لوړ ځایونه او د لاندې ځایونه د سترګو در مساجوي مساج شروع دی دوستانو زه چې مې څوک سمر صاحب ته په سر اخته واه څنګه ښه پسته لاسونه دي روبوټ هغه ته الاده جوړ کړی دی سخته ښه خوند کوي اوس خوب رالی سمر صاحب راسي بس زده کوم دا چې همیشه یو ملګری دوست راشي دا شی ګوري دا څنګه شی دی ما ته واقعیت دوستانو خوب راوستی زه چې ما چې تا سر دې راچاپي کوي دا چې عموما یو ډېر ښایسته شی دی ملګري ته ورچالانه کړم بالا پر هغه شوقیان راته پرېوځي سم مساج دی ته ولاک خلاص کړم ګور هغه راپسې نو بیا دا دوه پروجیکټران دي ښه دا نو د کورو دپاره دي ډېری هغه خلک چې غواړي په کورو کې تلویزیون ولري پلازما ولري نو زه دغه ورته کوم چې تر هغه تېر سي دا رانیسي دا پروجیکټر سره چې هغه خو چې د پلازما رانیول یا به په حال پرته یا به په خونه کې دا هر ځای چې کارولی شي کارولی شي بلکل په میله کې موږ ډېری وخت پرېږدو تر سره وګورو د شپې ناوخته او بلا مازې موټر کې په ټور ته راوځړو په خیمه باندې په ټوله وځړو دا درته چالانده نو دی په هر خونه یا په هر ځای کې پلازما په جیب دی سمر صاحب هغه د ساعتو مقدار لري که یا هغه شی په دې کې نشته دا خو اوس ډیجیټل شیان راغلي ښه هغه خو پخواني کیسې وایي چې 2000 پرنټ او 1500 پرنټ او مثلا 4000 ساعته به دی وروسته بیا دا کار نه کوي یا هغه کیسې نشته دی ډیجیټل راغلي دي اوس ښه 4K سکرین راباسي ځان کې 2 GB حافظه لري او مکمل انډرایډ سیستم دی نتفلیکس پرایم یوټیوب دا ټول شیان پکې کېږي ډېر ښه بل خوبایي دا ده چې HDMI فلاش خو خوري چې خوري د دواړو ټلیفونانو سامسنګ آیفون سره وایرلیس کنیکټیږي هم ښه ټلیفون کې هر شی ګوري بس دی هلته درته په دې دواړو کې هغه غوره کم یو دی سمر صاحب په دې دواړو کې غوره نو بیا دا شی دی دغه داسې ګول وول چې دی او په دې خاطر سره چې دی کوچنی دی وزن یې سپک دی ډېر داسې دروند هم نه دی هم تر د ارزانه دی او په کیفیت بیا هم تر د بالا دی ښه چارج څومره خوري سمر صاحب په کمبرک باندې یا مثلا په کمبرک باندې دی تقریبا یو 16 سپارک واړي ښه د چارج د خاصه د برق د خاصه ډېر کم مصرف دی نو دوستانو تاسو کچېرې د پلازما پر ځای باندې دغه انتخاب کړئ نو سمر صاحب په وینا باندې تاسو په ډېر وسایه ځکه چې هر ځای انتقالیږي پلازما نو بس په هغه یوه خونه یا په حال کې به پرته وي او تر څنګ دا نو بیا د دوبي شی دی څه مثلا جوسر دی ښه دی خو ځینې خلک یې په ژمي کې هم رانیسي په دا کلبو کې موږ جوسان ځان دغه دی د جوس عکس مې اوس پر ولیدی چې د نن نس ښکاره کړه څونه ښایسته کیوټ شی دا خو به یې دا ده چې جوس یې پکښې جوړ کړي په هغه ګړي یې بس ښه لایم سه بالا خلاص کړم سویچ شه ګیلاس هم دی درته واقعیت ښایسته شی دی ډېر ښایسته شی دی دا نو د ګرین لاین کمپنۍ جوړ دی او په کندهار موبایل سنټر کې یوازې د ګرین لاین کمپنۍ شان د دې وروسته او نماینده چې دی هغه سمر صاحب دی د دې وروسته یوازې په یاران اکثریت کې دا جالبه شی دی جالبه نه دی خو د زموږ ستاسو د مور پلار دپاره دا د زنګنو دپاره دی د زنګنو مساج یو شی اولین شی دی چې ما وپېژندی دوستانو زما دپاره شي باندې وپېژندی دا شي که ډېر زنګانه ته څه ویو پر زنګنو شی مې وپېژندی راوړه لاس راوړه کوم لاس هر یو چې ما دلته ور واچو دا داسې او دا د نوکانو کټر دی
اوس خو زما نوکان کښېنېږي ورور چې رسوي نه سي یا مساج دی دا د لاسو زه وبېرېدم دوستانو لاس مې ځینې راایسته کوي دا دې ګوره سخته خوند کوي ته ګرمایش څومره کوي ښایي معنا چې یخ چې سوی هو لاسونه درته ودرېږي ګوره ډېر خوند کوي دوستانو په لاس پسې مښتې دا فکر ونه کړي چې دی خو کوي دا څنګه ښه مساج وکړي ډېر ښایسته مساج وکړي یو بل دغه سته هغه دې اوس یې لاس رایله کړي په تکلیف به دي کې هغه شی لاس یې اوس رایله کړي رقم بل رقم مساجر دی هغه سړی اول سر ځان نشي ورته ټینګولی دا به د ویډیو وروسته راباندې وینې دلته ما زړه ښکاره کړه په ویډیو کې درباندې دغه کوم هغه دغه مساجر دی چېرې ته راواخله په ساعت راونه کې سمر سم یا په ساعت نه در کوم لالا نصیره تراسه خدای دې خیر کړي دوستانو نفر مې درته راولاړ کړي په دوه درو کسانو داسې ته دغه مساج دغه که څومره غټ دی دوستانو خدای دې خیر وکړي ته دا کیمره ماته راکړه دی به تا ته د دغه در وتړې ښه سمین صاحب کوټ یې زده که چې سم دغسې دا ولته په چوکۍ کې ورته کښېنم سمر یا دا عجبه شی دی دی ماز په لاس در کښي د دغه یې ونیسه ته دغه ځای نه یې ونیسه ټینګ ګوره که ته ونیو هیله کوم دا چې دی دغه مغزی دی او دغه ځای نه او د ملا اوس د غلا تر تړلی دا پر ملا راځي دغه شی ملا ته راځي بره بیا ملا ته به ویسي واه دغه رقم دغه شی که اوس یې ور چالانه که چې بره په کایش پوه سي داسې په کاش ونیسه دغسې ور ټینګ یې ونیسه Зачем чунгаш не шо? دا څه جالب شی دی واقعیت دوستانو ښه خوند کوي ډېر دا چې هغه تو خو لا ښه سولې دی اول سر چې سړی دغه کې دستې وغورځي یا وبېري د مغزی ټینګ ور ونیسي واقعیت دوستانو ښه شی دی د مساج دپاره یعنې تاسو نور د دې وروسته اړ نه یاست چې یو بل زاري وکړئ چې داست زه یې راسه بدن راکښې کاږه واقعیت صورت وګوره داسې نښونه راځي یا ښه خوند کوي یا او د دې جالبوالي دا دی یوازې د دې ځای دپاره نه دی ملا پښې نس ملا پښې نس پر هر ځای دې راوپېچي دی هغه ځای درته مساج تاسو ورته وګورئ دغسې چمونه کوي ډېر خوندور مساجر دا اوس بېرته بندېږي دلته یې سمر صاحب وه د هغې سویچ دې ور ونیسئ وګړئ لکه چې نه مې سم ونیوي ولې ستا په لاس نه بندېږي ستا لاس سره ناوخته دی تا ولې ما یېرو دا واقعیت ښه مساجر دی نو مساجر مو راسره ولید دوستانو ټینګ ټینګ یې په مساج کړم د شخانجو کې درته وږي مې داسې کاکي بل چې دی سمر صاحب دغه اوس جالبه شی دی اوس موږ پښین ته خورا لوېدل دي په کندهار ښار کې دی فایر پیټ بون فایر نومیږي دی جال دی دا رقم وینې دا نو د دې جال پر سر باندې ناسوزه جال دی پر سر باندې بوټر کښېږده اور بل یعنې په چمن کې هم کولی شي چې اور بل کړي په خونه کې هر ځای چې هر ځای دې بل کړي اوس خو دا میلې داسې ولې ډېر خلک چوکیان دي ځان سره بلکل نو چې ته پر چوکۍ لوړ ناستې اور لاندې هغه ستړی دی دا بیا خاص هغه شي دپاره دی واقعیت ښه شی دی هندوستانو کې چیرې میلې ته تللاست او په چوکیانو کې واس یا مثلا په یو داسې ځای کې واس اور ونه سو بلولی شین ځای و ژر بیا د خیره د ریګو په میلو کې هم ووینې دا اوس ما ټرنډ ته اچولی دی د خیره د ریګو مینوال ته م ډېر ستا په راتلونکي ویډیو کې بیا م ووینو د خیره سره سمر سره زما راتلونکې ویډیو خیر چا به سره وکړه دغه چې دی دا بل پاور سټیشن دی دی لکه هغه بل چې و ښه دا چې بیا دی هغه اتیا زره و دی 1,40,000 دغه 1,92,000 میچ دی 200 واټه دی 1,92,000 و 1,92,000 میچ دی 200 واټه دی هغه خو 80,000 هغه 80,000 دی کولی شي چې د یوه کور کار ته یوه شپه وکړي یعنې هر څومره برق بلکل 200 واټه برق ډېر برق دی بیخي ډېر برق دی کولی شي تا ته مثال د خبرې د یوې شپې دپاره مکمل 200 واټه برق نو بس دوستان پوهېږي چې څومره ډېر برق دی یوه پلازما د ګروپان یو کولر په پسې که دغه ګرده کار درته کوي د یوې شپې دپاره یعنې تیار دی یو سم 1.5 سل امپیره بیټري کار کوي او دا هم بلوران دي هغه چې هلته مې د ښکاره کې هغه تیزه نه چې پورې وایي
او هغه شاته چې ولاړه ده ما دې همسایګانو هندارې په ما مچ کړې وای خو دا چې بیا دی دا بیا ستا په رقم د خلکو لپاره دی چې آباد یې ژر وړي دا بیا ورشتانه سم دی کمزوري دي دا د هغه په کمزوري دي شه دا بیا بل تور رنګ کې دی دا په تور رنګ کې دی دغه شی دا فشار څه پکوي صبر صاحب شراله نه ده دا خو نو هغه زموږ استعمال شی دی دا چې دی دغه دی نیک هولډر دی ته وایي شه تیره ته په غاړه کې سمر صاحب دا چې داسې په غاړه کې شه بیا به راسه ټلیفون پکښې ورکړې شه ولاګ دپاره بالکل ریکارډینګ کولی شي دلته مثلا ګوره دا زه ولاګینګ کوم ما ټلیفون دلته پکښې ورکړي بس بله روان څه بالا زه روان یم د زما کیمرا دغه شروع دي پورته وکښته وارې خواته کولی شي هرې خواته کولی شي زه روان یم مثلا دا شی تشریح کوم بالکل دا داسې د لاس مساجر دی یا که غواړم چې ټلیفون مثلا د خبرې داسې کوم هم یې کولی شم یعنې اوس ضرورت نشته چې دوم کس کیمره درته ونیسي یا بالا خپل کار په خپله کوم خپله لاسه ګوله لاسه خپله لاسه ګوله لاسه نو خپل کار کولی شو د دې لارې څخه د فطریانو برخه ده دا د امپتریان برخه ده سمر صاحب امپتریانې دي ښه خوندورې ښایسته اوازونه لري او په دې ځای کې جالبه شی دوه شان د ښکاره کوم تېره ښکاره که دغه دوه شان یو بیا د میلو زه میلو پر برخه زما خورا ډېر خو موږ په اول سر کې لیدونکو ته ویله چې دلته د میلو د یارانو شان پیدا کېږي دا هغه اشارې کې چې پخوا لیدلې وې د سرې او دغه اشارې په ودو کې چې به لګېدې او په کرایه چې مې وخت ورکوله دا د هغوی یو بل ډول دی ښه دا ګوره دغه چې داسې خلاص کړي دا اشارې چې په میلو کې خلک د شپې دپاره وړي ښه اوله دا وصل خو 10 متره دي ښه تقریبا 10 ساعته چارج ساتي خپله په ځان کې په ځان کې چارج ساتي مات. دا دی په ټایپ سي لاین چارجېږي بس اوله چې پر خیمه او پر دغه باندې راوڅرخولې والا راوڅرخولې ښه شودار ښه خوند هم کوي مثال په یو شادي مادي کې کارولی شي دا بیا جنسو او دا بیا د دې ځای څراغ سو یو شی څو کماله بیا یو شی څو کماله دي ستا په دکان کې او په اکسسریز کې ټول هغه شان دي چې یو شی او کمالونه یې زیات خو زموږ هدف اصلا دغه دی چې باید جالبه شی راوړو ښار ته ولې عادي شیان خو وخت څخه دلیږي او هغه کیمرا هم راښکاره که سمر صاحب کیمرا ده که دوربین دی دا کیمرا ده دغه شی راښکاره که زه بیا د دغو شیانو شوقي یم سمر دا صاحب ډېره کوچنۍ کیمرا ده زه یوازې د کیمرو شوقي یم ته یوازې د کیمرو شوقي او دا به دې ډېر شوق در مات کړي ځکه چې دا لزر ایم ایچ پاور بانک دی دا اوس کومه کیسه ده مه وروره دا لزر ایم ایچ پاور بانک زه واقعیت ما دا فکر وکړ چې سړی یو ډېر جالب شی چې پیدا کړي کیمرا یې پیدا کړه دا لزر ایم ایچ پاور بانک دی چې د کیمرې په شیپ کې جوړ دی مکمل څومره ښایسته جوړ دوستانو ما دا فکر وکړي باور مو اوسه ما چې کیمرا ده نو اوس دا عکسونه نه اخلي سمر صاحب او د خوشحاله د کیمرا دا د عکسو شی چارجوي دا عکسونه نه اخلي په خپل ځان کې یو دانه ټایپ سی یو دانه د آیفون لین لري ډېر خوندور شی دی او د دې هم سایکل لکه هغه بل چې لوښي زر سایکل لري ښه اتیا سرکار سي 3 کاله شاوخوا کار کوي واقعیت نو دا بیا ګوره چمره سره وکړي سمر صاحب دا د بله کیمرا به ښکاره کړم بالا اوس ما ته بلا زه ټول ته په یوه سترګه ګورم دا یا ټول ته په یوه سترګه مه ګوره دا هم کیمرا ده د رښتیا ګوره خو دا بیا لازر ایم ایچ پاور بانک بیا دی او وایرلیس چارجر سره ورکوي چې نه شاته موږ کې خلک شوی کیمرا ده د رښتیا ګوره دا هم ډېر ښایسته شی دی او ډېر ښه کوچنی دی ډېر ښه ډیزاین دی ډېر ښه سپک هم دی مثلا لازر ایم ایچ ډېر ښه دی څو واره موبایل چارج کولی شي دا د دې دپاره ورکړی دی اوس که چیرې دی زه د ټلیفونه پر شا باندې وموښلم زما ټلیفون دغه دی هم دی کولی شي چارج ورکړي جالبوالی بل ځای دی دا ما د ټلیفونه پر شا وموښلم ګوره یو خو زما ټلیفونه ته چارج شروع کوي او بل که اوس نو زه غواړم مثلا د خبرې زه ولاګینګ کوم دغه مابین ځای نه دی دا ما ته د میرر کار کوي ښه زه خپل ځان پکښې لیدلی لیدلی سم چې زه سم یم په کیمره کې مخته سم کښته کم پورته کم داسې کار راته کولی شم ولا واقعیت ښه شی دی ډېر ښایسته کوچنی پاور بینک یو شی بیا او څو کماله او کیسه ګرده په کمالاتو کې بل چې شي راښکاره کول په دغه خانه کې په دغه خانه کې یو د فلم میکینګ اړوند یو شی ښکاره کوم د دې ډیوایس غلی غلی نجیب خانه دغه سټینډ راکړه دغه دا نو د یوټیوبرانو زموږ د مسلک شی دی بالکل په دې ته دلته سټینډ راځي ټلیفون ورلوېږي او دا یې لایټ سو دا یې مایک سو
خپل اتومات ټول یو مثلا زه تاسو سره ویډیو کوم دا سم ټلیفون درته نیولې یا مې مایک درته نیولې دی هم ټلیفون لایټ درته لګیږي چې تاسو مخ روښانه راشي او هم ټلیفون تاسو ته ویډیو کوي نو د ویډیوګرافرانو د لپاره فلم میکرانو د لپاره یوټیوبرانو د لپاره دا بهترین شی دی بهترین شی د لایټ کمال په دې ځای کې دی چې د په مسالوم لګیږي واس چارج نه یعنی د 4 سره مسالیم خو چارج هم ډیر ښایسته ډیر په زړه پورې شی دی او مابینس کې دغه زموږ دغه چارجرانو برخه ده ښه دا مقدرې له لاس راوړی اوس ورته پام مکمل د ټلیفونان لپاره اعلی درجه چارجران شته په دې کې هم جالب شی را سره شته چې هغه دغه 80 واټ چارجر دی ښه دا به مستوی یو چارجر ولس کار نو ستا اگر د شان دغه سمر صاحب موږ په کیمره خطا بس هغه اصلا ساکټه ده 80 واټ ده د دې ځای څخه چې برق د واچول د ټلیفون لپاره کار اخیستلی شي پی ډي او ټایپ سی او ټول شان لري دلته چې بیا سود 2200 واټ ژوندۍ برق 2200 واټ دی تا ته د ساکټې لپاره یخچالو راچې تلویزیون راچې بل ساکټه ځنې کې شي رقم کار ځنې اخلي واقعیت ډېر ښایسته شی دی او ډېر ښه جوړ دی دا اسمال میږي لکه هغه فل چې برانډ شي برانډ شي دی ګرین لاین کمپنی شي 2 کال ضمانت لري یعنی کو باور له موږ زموږ ورنه او کمات موږ نو کار مشکل پیښ موږ په 2 کال کې ورل شو او په کندهار بل سنټر کې یوازنۍ د ګرین لاین نماینده یاران اکسسوریز نور دا د موټر د لپاره چارجران دي هغه د موټر جالب شي خو منال ته هغه راشکاره کی بالکل هغه دلته بیا یو ځل دلته پروت هغه د شو ځای دی دا موږ وشک سولې دي ادي چارجران سولې په دې کې یو بل دا چارجر دی اوس نو عام خاص خو په ډیر جالب و ده د دې جالب والی پس کې دي شاید ما نه لیدلې لیدونکو نه لیدلې یا اوس نو ډیر خلکو لیدلې ښه خبره ده چې په شهر کې تقریبا اولنی کسان موږ چې دا شی موږ دلته باب دي ځکه خو یاران اکسسوریز ورته وایي اول خو د دې د ډیزاین ډیر ښایسته ډیزاین دی د روم کمپنی جیش واټ دی او بل په خو به تاسو فکر کوئ مثلا د 4 سره 2 ټلیفونانو سره وي آیفون یو سامسنګ اوس نو آیفون هم ټایپ سی تر اوسه چې په خوان نه و بالکل نو چا به دوه لاینه ګرځول یو به ټایپ سی ګرځول یو به آیفون ګرځول دغه دا ګرځول هغه مشکل د حل کړی ان یو ټایپ سی ټو آیفون لاین کتار نه ولي وای بالکل آیفون خپل جوړ اچولې وای په ټایپ سی کې برکې په ټایپ سی چې جوړ اچولې د آیفون برکې راسي بالکل هغه ورته ډیر جالب شی و اوس نو ډیر اوس عاجز خو بیا هم کار ښه دی ښه چارج ورکوي ښایسته کار ورکوي او دا بل طرف ته براوړو سمر صاحب چې په دې خوا کې څه لري دغه شی بل د میلو دا کیمرا ده او دا جالب شی وي ګوره نو ته دا سره ما ته ټول زه د کیمرې په دغه پیژم او کدا کیمرا نه سمر صاحب زه کیمرا ده زه بلا وبلا سم کیمرا ده خو ستاسو مطلب به فکر کوم نه ښه خو به ګورو چې بس کیمرا اینو نور مش دغه نور دا ګوره په عکس کې ډیره غټه معلومیږي مقصد بیا ملامت مې نه کې دا دونه غټه ده نه په دغه کې کوشنی ده په سایز کې کوشنی ده نو کتیس خلاصه خان کې زه یوازې شوق څلرم د کیمرې شوق لرم په ډیجیټل شانو کې دا دونه کیمرا ده هو ماشاءالله دا غټ کتیس خیره باسه هغه نور اکسسوریز دي دا په اصل کې ډیش کیم دی یعنی په موټرانو کې دا بس کېږي د مخ هندارې ته او د شای هندارې ته بالکل صحیح دا بس کېږي یعنی کته چیرې کله ټکر وکي خدای مکړو یو شی کې د یو ثبوت ته پرېږدي چې ته ملامت دا شی اوس بالکل دا ډیش کیم دی واقعیت څه شی دی ځنو ډېر دا مهم شان څه دی د دوستانو کې چې تاسو او دا ډېر مهم دي چې په موټرو په جشن کې بس تاسو دا ریګ ولا د فارم ډېر مهم دی هغه یو زړه کا سیور تکې دا د موټرانس غلي پوینټ اف ویو کا سیور شور تکولای شا کا سیور تکولای نو دا شی کوم شیر په کارو دا سړی سره پیدا کیږي واقعیت څه شی دی زه شو چې هغه ما ورور اخر مې بل اخر د کیمرې مشکل حل شو د کیمرې مشکل دی حل شو د کیمرې سره دا برخ تر دی دا لایټونه د زموږ نه مستم پلان ودلته یشي دي دا د میلو د پاره دي دا چې ډیر تیز دي د لایټو ته موږ وخت دغه کړی دي شټینګ کړی دي اساس لایټو ته دا واقعیت څه شي واقعیت څه شي دا ته لګوم دا ډیر تیز دی یو دا دی دا به چارج دي د خپل بزنګ چارج وي تقریبا 3 ساعت دی دا وینه چې شول دا شدام تیز ولا سپین دی دا جار دی بالکل دا د دواړو میکس دی او دا زړې وخت خلک تر کوم نو دا ورته وایم او دا چې د شپې په پای کې کله بندر خلاص شي نو برده بيلاجان بندر شروع شي بالکل کار کی هغه لکه څه او بشک ګملایټ دی ګملایټ لګي او اسی اشاره هم کې د استراري حالت لپاره او پر سر کې هم لایټ لري په دازه کې او غدي پر چت پنځه ولګي دی بالکل چې د لاس سراخ کار زیات یعنی راخته کده لاس سراخ کارم درته کی
د هغه تر څنګ دا ګروپان دي چې واته ساته چارج ساتي ښه دام سټینډ دی زمیني دی زمیني ټیږم سټینډ دی او په ټایپ سي لاین باندې چارجېږي د دې هم ډېره تیزه روښنایي ده دا چې بیا دی د دې روښنایي خو تاله دی دا میندلې دا دا ډېر ډېر کمال مارکیټ روښانه کولی شي چې خو دغه څخه معلومېږي د غمیانو څخه معلومېږي چې ډېر خوندور شی دی جیش واټه هره پله ده چې دواړه دی نو ژوندی برق غواړي سمر صاحب ژوندی برق نه غواړي دی د موټر په بیټرۍ باندې کار کوي ښه او دغه د پاور سټیشنو یا د موټر دغه د سیګریټ لیټر وظایف ولوېږي دلته نو ډي سي برق غواړي په ډي سي برق باندې غواړي و ژوندی برق نه غواړي عمر صاحب په دغه طرف کې تیار زه فکر کوم چې میلې ته راغلم خورا جالبه دلته زموږ د میلو برخه ده په دې ځای کې نو چوکیانې دي خیمې دي دا چپرکټان دي میزونه دا شان دي مثلا لکه دا چوکۍ دي پیل به دغه چوکۍ څخه وکړو دې چوکۍ خو بعید ده د تقریبا تر 160 ته پکې کښېنه او ستا وزن خو د 160 اضافه نه یا زه ډېری وخت دلې ناست یم ډېر ښه زه اوس پکې کښېناستلم ډېر ښه خوند یې کوي او خوبایي یې بله دا ده چې کار دې خلاص کړي ما دې داسې سر راکټ کړه دونه نه کیسې بس بالا پروژه واخله خپل بیک ته لوېږي بالا پروژه پسې واخله ښه دغه بیا دا داسې نه دی چې اوس خامخا موټر ته ضرورت لري دا بیا د یو باراني موسم او د لمرین موسم حیوان هم لري او بېشکه حیوان دی دلته دننه پکښې ناست یې باران او لمر د سهله څخه درته چاپي تاسې وینئ دوستانو ډېره ښایسته او په زړه پورې چوکۍ ده والا په باران کې ما زه ورته کښېنم پښې راپورته کړم دا میز یې ورته دا نو کښېنم بیا میز دی مختلف سایزونه کله زموږ خو نو دلته ځای ورته سره کوچنی دی نه سره دلته ما یو خبره واورېده وایي میز کوچنی کېږي هم سمر صاحب ته راته کوچنی کړه کوچنی کېږي د دې څخه دا سر چې دی دا ایسته کېږي ښه دا داسې ایسته کېږي چې ګوره دا خطا کړه دا چې دا سره خطا کوي دا ګوره داسې سره ټولېږي بس دا ټول شو بیا دا پیپ خطا کېږي دا دوه پیپونه چې دې خطا کړله او اوس یې نور څه نه شوی کوي اوله ماز دا داسې که سره بس دا مکمل میز شو دوستانو واقعیت اکسسوریز دي ښه خوندور شي بلا ما زه ته سره پټو ته وراچې بیک ته وراچې هر شي ته چې وراچولی سې وړلی سې د دې بیک د میز چوکۍ کومې دي سمر دغه چوکۍ و دغه میز سره یو د هر چوکۍ سره کارېږي خو خاصتا خلک د دې سره کاري ولي چې یو رنګ دي او ډیزاین تقریبا سره ورته ما به فکر وکړي چې دا به د دغه چوکۍ سره یا د دې چوکۍ خو ته دا راکړه ماته ته دا راکړه ماته راسه دلته کښېنه په دې چوکۍ کې د دې چوکۍ زه تا ته اوس خو بیان در وشوم اول خو دا ډېره پسته ده لکه په کوچ کې چې ناست یې او بله اوس دغه ستا د لاسو سره دا شان راپورته کوه اوس بهره دلته دا رقم پکې پرېوتلی سې ښه خوندور دا بس داسې فکر دی اوس لکه دا داسې حساب دی اوس مثلا لکه ته چې عرب یې او پر یو کې میلې ته راوتلی داسې ورته پروت یې بازان درته تورې دورې کېږي داسې که مازې بالا درته سم شو د هغه در څنګ پر دغه باندې کښېنه ته دا هم تیار لکه پر کوچ چې ناست یې نو چوکیانې خو ډېر رقمونه موږ لرو دلته هم دا سمپلان په دې ایښي دي دا دوه ډېر رقم دي تور واوړئ هغه بیا سپینه ده خوند یې او موت دی ښه پر طبیعت پکښې کښېنئ راسئ یاران اکسسریز ته نو ته څه کوئ ورور پر وچ چوکیان ملا یې وچ په دغه کې کښېنئ پر مځکې باندې دا هم خورا جالبه شی دی دا بالښت هم لري سمر صاحب دا بالښت نه دی دا د پښو د استراحت شی دی ښه دا خپله ټوله دغسې چوکۍ ده که یا دا رایسته کېږي ته دا دلته کښېږده پر کښېنه دا نو صوفا شوله مکمله نه پټاوېږي او اوس پر دې باندې پښې ورته راپورته کړه دا هغسې استراحت او اوس که د کمپیوټر کار کوې یا لمر ته پروت یې باران ته پروت یې دا نو چې بیا یا غلط شولې دوستانو ته ودره سمر صاحب چې شوی زما په دغه د ده په شي باندې سر نه خلاصېدی بره مې ته په لاس ورکړه دا شی دا کیمره ده نو دا چې موږ بدخشان ته تللي وو په بدخشان کې په وره بهارک ولسوالي ده چشمه یاسیج چشمه یاسیج ورې داسې یو سیمه ده مثال د تودو اوبو چینه ده هلته د اوبه د رود دا داسې یخ کي لاس نه به پرېولل کېږي او هلته بیا شیرګرمه لکه تازه چې دي ایښولي دي داسې اوبه
نو د هغو اوبو پر غاړه د یخو اوبو پر غاړه په دا کوچ کې ورته ناست وم بل کم ژوند اوس ورته د هلک دوستانو د دا اواز هم په هغه ویډیو کې ولاړ دی او سمر صاحب چې دی د دې تر څنګ چې یو ښه ځوان کاروباري تجار دی د دې تر څنګ ښه یوټیوبر هم دی زه د یوټیوب لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم د خیره سره تاسو به هغه هم در سره سبسکرایب کړئ او د سمر صاحب هغه ویډیوګانې چې دی میلې ته ځي دی نو واقعیت ښه میلې کوي په کندهار کې یو باغنظمه او باډسپلینه میلې نو یاران یوټیوبر او یاران یوټیوبران او د فیسبوک پاڼې هم د یاران په نامه باندې ده واقعیت تاسو وګورئ خوند ورسره واخلئ او دغه شی چې دی یادوي دا په هغه میله کې راوړی دی په ویډیو کې د بدخشان جالبه موضوع چې موږ باور بدخشان تللی یو بالکل دواړه سره وارد زه چې تر سالنګ لوړې څوکې ته وخېږم چې بلا پر تا کېدو سو زما اواز خراب شي تر هغه ځای سالنګ هاخوا ته چې دا بېرته لوړې څوکې ته دا خوا نه وخوت راته کېږي زما اواز په سمېدو شي کابل ته سم شي نو دغه شی ما تر اوسه نه سم پیدا کړي چې دا ولې خاص در د سالنګ واړم اواز مې خراب شي داسې اواز ګونګی څنګه سره اواز یو دا واړم بېرته سم شي بیرته سم شي دوستان هغه ویډیو زه تاسو بیا ږدم هغه ویډیو مې هم په هغه ځای کې بیا په هغه ویډیو کې ول مال هغه چشمه یا سج دی هغه زما اواز دی هغه خراب نو سمر صاحب بل څه باندې ویني بل دا جالبه شی دی ودا چې داس بلا خو نو زه چې دا زه کښېنه ولا چې اوس مې ولړېده د لاسه نه کېږي دا چې پر کټ دی ښه دا چې پر کټ دی د دې څخه نو د ناستې کار هم ته پکې اخیستلی پرېوځه د کوچ کار هم اخیستلی شو دا چې پر کټ شو سمین صاحب و ګوره پر دې باندې زه ناست یم ښه پښه مې څنګ ورته اچولی دي آفرین خو که زه چیرې غواړم پښې وغځوم لاندې خوا ته کښېنم زما یې دغه پښه داسې راکتومه آفرین بلا خپل شکونه کوه څنګه شو اچو اوس که غواړې چې پرېوځې بېلته مثال بیا راپورته کړه دا بیا په بدخشان کې زما د خوب چې پر کټ و بالکل موږ خو چې میلو ته ځو شال پوره وړو سس میله بیا په دې هم خوندوره ده چې ورور هغه ښه خوندور موټر هم پسې ورته پیدا کړي ګرد سره یو ځای چوکیانې درې دانې خیمې دا چې پر کټان دا کوچونه شان بیخي ډېر وړي مثلا غواړو چې ویده سو د دې څخه بیا هغه سر کتیږي دغه سره بیا کتیږي د دې کلیپان خطا کوو زما لاس ورنو ته جوړېږي ښه ابالا اوس بیا ګوره دی چې پر کټ سو بلا پسې بیدس ابالا بیده سو یعنې ښه سیده پیده بالا ورته پرېوځه پل ساعت ورتېروه یخ دې هم نه کېږي د مځکې څخه هم د لوړه باراني ده موسم دپاره یو ځای کې اوبه یې نه دی ځینې رئیسه که ایسته کېږي ساده ټاټ ټاټ پاتېږي بالکل پراشوټ دی نو واقعیت خوږو لیدونکو په یاران اکسسریز کې د یارانو د میلو د کورو د هر څه دپاره جلا جلا شاپ پیدا کېږي دا بیا د خیمو برخه ده دلته دې کې نو بیا یو دا ګروپ دی چې هلته موږ نه دی درولي ځکه دا نه درېږي دا په مځکه کې ښخېږي ښه دا ښخېدو والا ګروپ دی سمر صاحب دا 360 لایټ دی که یا څنګه 360 لایټ ورغه لایټ ته ویلی شو چې 380 زاویه رڼا وکړي دا ښه کار په چاره کې خو د دې یوازې دا سټیک چې دی دا ته سرخولی شي 370 درجه دا سر یوازې چې پر هغه خوا ګروپ برابر دی یوازې پر هغه خوا باندې بالکل دا ښایسته لایټ دی دغه چې سمر صاحب دا دا ساتون سمارټ واچونه دي ساتان دي ښه دغه لوړ بیا ټول هغه نور ګروپان دي چې هلته ما هلته زړېږي بالکل درې پلۍ چې دا هم د ساتانو برخه ده بالکل هغه نو بیا سمارټ واچونه د ساتو بندونه دي دلته خیمې دي خیمو برخه سوله هوا والا خیمې دي مثلا عادي خیمې دي پیپي خیمې هوا والا خیمې هم مثلا هغه دپاره نو چې هغه بل شی سړی سره ورسره یا اول سر چې موږ وکتې ولا یا هغه خپل پمپونه لري هوا والا خیمې ښه خپل خو یعنې هغه هم کار ورته کولی شي کار نور ته کوي ښه ځکه چې دا پټاویې د غټه ده یا د خوله غټه ده او د هوا والا خیمو خوله تقریبا دونه راځي ښه خپل پمپ ورځي بل شی نور د خیمې سره خپل پمپ شته او خپل پمپ ورسره دا نو یاد راغلی ښه دی خیمې خو نو اوس دلته نشو درولای په خوله به داسې درته وایم دا پیپي خیمې پخوا داسې راتللې پیپونه ځینې خطا که بیا پراشوټ جلا ټول که چې درولې به دې پلا به پیپونه سره هغه به سمر صاحب دوستانو ماته عکسونه یا ویډیو راکړي زه به ورسره کښېږدم تاسې به وګورئ د خیره سره پیپونه خطا که اوس دا رقم دي ګرده پیپۍ نه داسې جوړ کړي دي کټ کټ په یوه پراشوټ کې راځي فقط یو تناو لري چې دا کاشت کې خیمه درېږي ګرده بالکل هغونه غټه درېږي لکه دغه خیمه چې وینې ده دا تقریبا لس نفري خیمه ده دغه بیک چې ده دا په بیک کې چې ده او دا هوا والا خیمه هوا والا خیمه اوس دلته نسو بیا به د خیره سره دا یو بیا به یو وخت د خیره سره ویډیو کې وښکاره کړو ویډیو به نه کو ښکاره
یوه خو دا زینومینې خواته وځو یا د ارغنداب خواته یا د ریل خواته برابر دا ګرده خیمې شان یوسو بیا ګرده بیا ورېوتلو وبې وینې د نږدې څخه بیا ووینې نو بل څه پاته دي ثمر صاحب په یاران اکسسریز شام خو ډېر پاته دي خو زه چې پکې ورک کړم دغه بیا زموږ تستفیل شی دی دا د انټرویوانو دپاره یا د خبریالانو دپاره مایکونه دي چې دې ته نو زما ډېره ضرورت پیدا کېږي وه دوه مایکه راځي څومره ښایسته کولی سي چې هم ساده ټلیفون سره یوازې د کنیکټ کړي کالري یې کار بالکل او هم کولی سي چې د دې سټینډ د لارې داسې په لاس کې ونیسي د انټرویوانو دپاره بالکل دا موقعیت ښه شی دی دا هم ښه شی دی او د دې تر څنګ نو بیا یو دغه شی در ښکاره کوم دا نو خلاص ول دغه یو دانه پاته ده چې دا به د کم بختور په نصیب دا بخاري ده دا اوس بخاري ده که لایټ دي دا بخاري ده برق ته ورلوېږي ښه یعنې که درته وایم دا سرخې هم تقریبا 180 درجې سرخې ښه په ځان کې و داسې درته ویلی شم چې دا زما د دوکان پر کم 2 دوکانه سره یو ځای کې دا ګرموای شي نو د ثمر صاحب دوکان تاسې دوستان وګورئ دغه یو طرف ته دغه راګرځه نو خو تاسې ټوله ولیدئ دغه ځای وایي 2 برابره دی وایي ګرمولی شي او دا دغه بخاري نه دي چې مثال چې راپورته که دغسې په لاس کې لین خو به نه لري بخاري نه چې هغه سرې سي ولګېږي دی تاوه شپه شي ښه یعنې لکه هغه په دوبي کې چې لمر ته روان یې ګرمي چې کېږي لکه په دوبي کې چې مثال د خبرې څه شي ولګېد د موټر بخاري چالانده کوي بالکل تاوش در باندې کوي نو دا چې د تاوشي بخاري د تاوش در باندې پاشي ډېره تیزه زوروره ده والله جالب شی دی ډېر جالب شی دی خپل په ځان کې لاندې سرخي و دغه سټینډ دی چې خپل سټینډ تر ولوېږي بیا دا سرخ او دغه اپشنونه دغه سوله چې تقریبا اته اپشنه لګېږي یو بل شی ښکاره کوم څه انسان زما نیکه لاس انچاو دی نجیبه ته دا شی راکړه دا لایټ باکس راکړه لایټ باکس بل دا لایټ باکسونه موږ تاسو نو د فیلډ خلک بالکل بالکل د دې دغه ځای لایټونه دي دا لګېږي بالکل هلته بیا یو پروډکټ ایښولی شي چې خپل یو عکس اعلان پکښې وکړي اعلان دپاره یا ویډیو ځینې وکړي دا نو بالخصوص دا زما دپاره ډېر ښه شی دی مسلک شی دی ډېر خوندور شی دی دا عکس د دې دپاره که ته یو شا پروډکټ اعلان کړې نو یو شی لا ښکاره کوم یو نو ډېر شان ښکاره کوم چې دا دی چې ما نو کله یو شی ما سې یې هغه مې په خپل ژوند کې هغه د ځنګنو دا ستا په نظر څه شي دی سمین صاحب سایوان دی نیم صحیح نیم غلط دا خو ساری زغه کیسه ده د سایوان په شپ کې دا شی جوړ دی نیم سیم نیم غلط ساری زغه کیسه سایوان په شپ کې جوړ دی اصلا دی د موټرانو لپاره ده دا د مخ دیندار لپاره چې د لمر دپاره آفرین دا پر څه ور باندې شو یعنې دوستانو ځلنډ وي درته سرچپه سایوان دا د لمر سایوان بالکل دا چې پر څه جوړ هغه سپینه خو لمر ته کېږي سپینه خو لمر ته کېږي چې شعاع انعکاس کې بالکل چې ستا موټر ګرم نسی بالکل دننه ګرم نسی واقعیت ښایسته شی دی نو په دا دوبي کې بس چې لمر ته ولاړې دغه بس ما مخ ته پرېندار باندې ورکړه بلا به ټوله موټر په امن کې یو په دغه شی ښکاره کړم چې زه خپل کور کاروم تقریبا د بدخشان د میلې رئیس د تللي اختر رئیس او ډېر ښه کار ماته کوي په دوبي او په ژمي دا به وګورو چې چشتي ترموز دی که څشتي یا ترموز نه دی چشتي رنګ یې هغه رقم یې وروره موږ خطا باسې دی ګیلاس دی یا بوتل په اصطلاح اوبه ورلوېږي یا هم هر هغه شی انرژي وراچوي هر شی چې وراچوي کافي وراچوي دی چې مثلا کافي دې ورواچوله څوارلس ساعته دی یخېدو ته نه پرېږدي څوارلس ساعته او که یخ شی ورواچوي انرژي دې ورواچوله شلومبې دې په دوبي کې ورواچوله ښه یخې شلومبې د انار اوبه دې ورواچوله نو یخ شی هم تودېدو ته نه پرېږدي یخ شی بیا یخ ساتي او تود شی لکه د سرک صاحب سوپ سرک صاحب سوپ نو خو چې دې تر واچه برای چې څنګه یعنی سوپ نه ساتلی سوپ ساتلی سي چې شی به څنګه او نو په هغه کې خو هغه مواد شانې ډېرې بالکل بالکل نو دا خپله په دغه د چارګړۍ خلاصېدو نه غواړي فاینال کې ما سویچ ورو او دی پورته خپل شی وچ بېرته پورته واقعیت ښه شی دی هغه شی ثمر صاحب زما دپاره راښکاره پروانه کړي امپیتري ده ښه دا که اول زما څخه پوښتنه کړې ما خامخا درته ویل چې امپیتري ده نو دا خو د رنګ نارې وایي چې زه امپیتري یم دا ډېر شان نارې واجه خو هغه رقم نه دا اوس خو به نو خلک وایي امپیتري نو څه کیسه لري کیسه دا ده چې خو دا مکمله واټر پروف ده اوبه شی نه ورځي د دې غټه کیسه په دې باکس کې ده ته دا باکس را خلاص کړه چې وګورو
دا صابوندانۍ ده که څنګه؟ یا مثلا ته یو حوض ته تللی یا دالې ته تللی ټلیفون دې لوند سو خوله یې وکړله هغه ته کولی شې چې ټلیفون دلته کښېږدې دا چمبر پر رابند کړې دی تا ته اوچوي درته دا ولا یا غواړې چې مثلا د خبرې په ډاله کې ناست یې لمبېږي یا د حوض پر غاړه ناست یې لمبېږي او پیسې در سره دي کلي در سره دي ټلیفون در سره دي نه غواړې چې لوند سي در سره بلکل وخت تر مخه بس په دغه باکس کې ورته کښېږده دلته بالا پټ بالا خوندي وي ورته ورکه خوله پر پټ واقعیت ښایسته شی وي اوله دې شی نه دغه کېږي اواز مې دغسې ښه اواز اواز یې هم ښایسته اواز دی خو دا دی چې اوس بره کاپي رایټ موږ داسې د دې وجې څه ډېر کاپي رایټ شیان څخه موږ ډېر کار کوو هر شي پکې چالانه کې کاپي رایټ بلکل خو زه بیا خپل شال لرم خو موږ هم لرو خیر نو خو هغه به نه پکې چالانه کوو نو واقعیت ښایسته شیان و سمر صاحب دا بیا چې بل وار راغلی بره نور شیان ښکاره کوم ښه نور شیان هم راښکاره کوې کول دي بیا به داسې وکړو ګوره بل لکه پلان به جوړ کړو ورځ به در سره د میلو شیان وباسو ورې به دا خو چې اوس یې هم به میله وکړو هم به ته پر کار راځې دوی خو راځه شاته کې او هغه به داسې د ریګو خوا نه ریګو خوا ته اوس هغسې موسم دی د اوس کولی شو هر وخت کولی ریګو خوا ته مثال د خبرې اینو مینس ولا هغه په پلان سره جوړ ان شاء الله هغه وکړو هم با شان سره ترتیب سو وبوینو بیخي مې خوښه ده رقم شان نو قدرمنو دوستانو سمر صاحب تاسو خبرې وکړي چې شیشم په یاران اکسسوریز کې ولیدله په یاران اکسسوریز کې مو ډېر شان ولیدله خو تر هغه مهمه دا ده چې یاران اکسسوریز د یارانو د خوا د یارانو دپاره دي خبره دا نه ده چې یوازې دغه شان یا تر دې نور علاوه شان ځي ورځي خبره دا ده چې تاسې فقط راسئ ماستکان یاران اکسسوریز ښکاره کوم چې دلته نه دي ښکاره کړي دا که چا ورسره وکړي چا یې ډېر نه دي راښکاره کړي خو بیا هم کور ودان چې زما غوښتنه یې ومنله مو ورته مې ویل چې درځم سمر صاحب زموږ د یارانو لپاره به د یارانو شیان ښکاره کوي نو سمر صاحب یې کور ودان دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه چې اکسسوریز ته مو ځانګړې کړې وه یاران اکسسوریز ته نو خدای دې وکړي چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي ډېر جالبه شیان چې ما خپل هم نه ولیدلي تاسو به هم نه ولیدلي هغه مو راسره ولیدله سمر صاحب ستاسو څخه هم نړۍ مننه د سمر صاحب د یوټیوب لینک په کمنټ کې درته ایږدم ډېر جالبه شیان چې شاید ما هم ډېر نه دي لیدلي تاسو هم ډېر نه لیدلي هغه به هم درسره وګورئ د خیره سره تر بل پروګرامه چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو سمر صاحب ستا او د لیدونکو د ټولو څخه ډېره مننه مخ ته دې ښه شه خوشحاله اوسه